په پاکستان کې د ملا منصور جایداد لیلامۍ ته وړاندې شو. په دې هکله خلک او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد څه وایي ټول به درته په دې ویډیو کې روښانه کړو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور د جایداد لیلامولو حکم وکړ. په پاکستان کې د تروریزم پر ضد یوې محکمې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور د جایداد د لیلامولو حکم ورکړی دی. د ډان ورځپاڼې له مخې دا شتمني 22 میلیونه پاکستاني روپۍ ارزښت لري. په دې جایداد کې په کراچۍ ښار کې کورونه او اپارتمانونه هم شامل دي. په دې اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دا څو ورځې کېږي په ځینو رسنیو کې بیا دا افواهات خپرېږي چې ګنې په پاکستان هیواد کې د اسلامي امارت د پخواني زعیم شهید امیر المؤمنین ملا اختر منصور جایدادونه خرڅلاو ته وړاندې شوي. موږ یو ځل بیا دا ډول راپورونه او له حقیقت څخه لرې ادعاګانې په کلکه ردوو، سره له دې چې تجارت، اخیستل او پلورل یو مشروع عمل او د هر چا شخصي حق دی. ولی شهید منصور صاحب په پاکستان هیواد کې داسې هیڅ کوم جایداد نه درلود او نه هم په خپل ژوند کې د تجارت او کاروبار لپاره وخت لاره.